جزاك خيرا واچوله او خیر مشان او تاسو ته طریقه زموږ خیر سره کوم ساده مشان جوړو موږ ورو سره ورو شان سره نه نشو ساده جوړو اوس راځو مهیانو خو دلته موږ سره مرچ لرو دا سیده یو رقم ګشنیز ده او مساله ده دغه زرچوبه ده دا سیده وچه هوګه ده میده سوي دغه تور مرچ دي دلته لیمو لرو دا د لیمو اوبه دي او دا هم غوړي د خپل ولیدل نو شروع کوو چې دغه مهیا سره کوم ساده او بې جنجاله جوړو موږ دغسې مرچ ورچوو چا ترخه خوښېږي هغه لږ ډېر ورچوي او د چا که ترخه نه خوښېږي نو هغه دې دغه نورمال اچوي دا مهیانو ښه منظم مینځلي او ویډیو تاسو کتلې داسې فکر نه کوئ چې خراب اوسي возьмусь гашеница там. Здесь бейт сохранный, но показать сюда. Думаю, урочу, если мы рамазана перейдем на ходом взять нашу на ходом команду. ډېر ساده او اسانه طریقه ده لږ داسې هوګه راکړو لږ یې تورو مرچو ماتو داسې لږ لیمو هم پرې واچوو لیمو که چاړې لږ سرګې نور اچوي زما خپلې ځکه مې واچولې او دلته مالګه مې له یاده ونه ووځي مالګه ډېره شوله خو په هر صورت دوهم ماهي تیار او ریډي خو دوستانو زموږ دغه ماهیان آماده شول مساله او مرچ او هر څه پکې ووهل دا ډېر ساده ماهیان دي ډېر نورمال نو اوس شروع کوو له خیره په کړۍ کولو او اچولو باندې کړۍ کې داخل کړو بسم الله الرحمن الرحیم
دا د زمونږ ماهیان آماده کړل له خیره. اوس نو ځو چې نوشي جانې کړو، ځای مو خالي او دغسې ماهیان پخېږي، زده یې کړئ او پاخه یې کړئ. ډېره مننه. دا هم زمونږ کبان د میز په سر آماده شول له خیره او مونږ به یې نوشي جان کړو. دا چې مونږ بیرون پروګرام ونه کوو نو بیرون باران و نه کېده، باران نو بیرون پروګرام نه کېده، نو په دې وجه باندې مونږ بیرون ونه کوو. ځای هم خالي، زمونږ د نوشي جان چې ډېره مننه تر اخره مو کتله.